بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام راخلاص کو. اکسل پروګرام چې مو راخلاص کړئ تېره ورځ م درس تر نمبر پارت پورې رارسولی و. نمبر پارت مو هم انشاءالله کار پرې وکئ. نن ورځ پر کنډیشن فارمټینګ باندې کار کوو. کنډیشن فارمټینګ دا شرطونه دي، کولی شي پر یو سیل باندې یا پر څو سیلونو باندې چې موږ تاسې انتخاب کړي پر سیلونو یا راګانو یا کلمونو باندې اپلای کړي. دا د دې لپاره کاریږي که چیرې اوس مثال موږ تاسې د شاګردانو یو ټیبل ساده ټیبل ولرو، د مثال شاګردانو امتحان ورکړی ده، په هغه ټیبل کې که چیرې غواړئ د شاګردانو لوړې نمرې او ټیټ نمرې په نښه کې په یو رنګ او په بل رنګ یې وښیئ، بیا نو له دې کنډیشن فارمټینګ څخه کار اخلو. نو لومړی مهمه دا ده چې باید یو کوچنی ساده ټیبل جوړ کړو. نیم، احمد، ولی، خان، جان، کمال، دغونه انشاءالله کفایت کوي. دلته به ولیکو ورډ، اکسل او همدارنګه ټوټل او دلته به ورته ولیکو ایوریج او سطح نمبر. ښه، دلته به د دې شاګردانو لپاره نمرې ورته ورکړو په دې شکل، او دلته به اکسل پروګرام کې به هم نمرې ورته ورسوو. له هغه نه وروسته بیا ټوټل وباسو. ټوټل خو موږ تاسې ویلي وو شارټکټ کې څه شی ده، د سم الټ ډبل مساوي، او دا سیلونه ټول داسې انتخاب کړو، کنټرول ډي به ورته پریس کړو او دلته به ولیکو مساوي ایچ ایوریج قوس شروع، او دا به داسې انتخاب کړو، بیرته به قوس بند کړو، انټر به او له هغه نه وروسته به کنټرول ډي ورته پریس کړو. ښه، اوس راځو په دې ټیبل کې د نمرې مثال داسې انتخابوم. په دې نمرو کې موږ وایو هغه نمرې راته وښیه کمې نمرې چې تر 500 ډېرې دي، یا هغه شاګردان راته وښیه ګریټر دین، ګوره دلته ورته کلیک کوو، یا هغه شاګردان چې تر 500 یې لوړې نمرې وړي دلته به 500 ورته ولیکو. مثال د کامیابۍ نمره تر 500 څخه لوړه ده، نه 500 ورته انتخاب کړي، له هغه نه وروسته یې اوکې کوو. هغه شاګردان چې له 500 څخه لوړه نمره لري هغه په یو فارمټ کې یا په یو رنګ کې راته ښیي، او که چیرې غواړي چې مثال دا فارمټ دا رنګ دې چینج شي، بدل دې شي، دلته به دا کلیر رولز ته براس دا کمانډ ورته انتخاب کړو او هغه به ټول شی شي ایسته سي کلیر به سي پاک به سي هغه رولز. اوس مثال بیا انتخابو داسې. دغه نه وروسته راځو په ګریټر دین کې ورته لیکو مثال هغه شاګردان چې له 500 څخه یې لوړې نمرې وړي هغه په دې رنګ راته وښیه، په زرغونه رنګ یې راته وښیه، ګرین فیل ویت ډارک ګرین ټیکسټ. داسې مو ورته انتخاب کوئ، اوکې م کوئ، دا په همغه رنګ راته ښیي. یا مثال دلته یو بل شرط ورباندې اپلای کوو، موږ وایو په دې ټیبل کې هغه شاګردان چې ټیټې نمرې وړي له 500 نمرو څخه لیست دین ورته کلیک کوو، هغه راته وښیه 50 به دلته 50 عدد ورته ولیکو په دې خانه کې. له هغه نه وروسته فارمټ هم کولی شو ورته چینج کړي. اوس مثال په دې ژیړ رنګ دې راته وښول شي هغه شاګردان چې له 50 څخه یې ټیټ نمرې وړي یا د کامیابي له نمرې څخه یې ټیټ نمرې وړي هغه په یو رنګ راته وښیه یا په یو فارمټ راته وښیه. بل کمانډ په دې کې د بیټوین په نامه ده. هغه شاګردان چې له 80 څخه نیولې تر 100 پورې نمرې وړي هغه شاګردان راته وښیه. هغه شاګردان څو نفره دي؟ اوس مثال احمد په اکسل پروګرام کې 80 نمرې وړي، دا د 80 د 100 د عدد منځنی عدد ده، او ولی په ورډ پروګرام کې 80 نمرې وړي دي، خان 80 نمرې وړي دي، جان دغسې په اکسل پروګرام کې 98 نمرې وړي دي. فارمټ که غواړي چې ورته چینج کړي بدل کړي هغه هم کولی شي دلې ورته بدل کړي. بل کمانډ په دې کې د ایکوال ټو په نامه ده. هغه شاګردان چې مثال ولی په ورډ پروګرام کې 100 نمرې وړي دي او جان هم په ورډ پروګرام کې 100 نمرې وړي دي، دا که چیرې ورته انتخاب کړو موږ به په دې ټیبل کې هغه شاګردان چې مثال مساوي نمرې وړي له 100 سره، یا مثال کومو شاګردانو په کوم پروګرام کې 100 نمرې وړي هغه راته په یو رنګ راته وښیه، یا مثال په یو فارمټ کې راته وښیه. دلته کولی شي فارمټ یې ورته چینج کړي. هغه یو ولي 100 نمرې وړي دي، بل جان 100 نمرې په دواړو په ورډ پروګرام کې دا نمرې وړي. بل کمانډ د ټیکسټ ډټ کنټینس په نامه ده. دا که چیرې ورته انتخاب کړو دا بیا د دې لپاره کاریږي. اوس مثال هغه شاګردان چې 100 نمرې وړي هغه راته وښیه
په یو فارمټ کې راته وښیه. دلته هم کولی شي. دا بیا د لیکنې لپاره هم کولی شي کار کوي. اوس مثال د احمد یو نوم دلته ذکر شوی ده او بل نوم یې دلته ده نه، احمد 2 وار لیکل شوی ده. دا که چیرې غواړي چې مثال هغه شاګردان چې مساوي نومونه یې ولري نه، یا په دې ټیبل کې هغه نومونه چې مساوي لیکل شوي دي هغه راته وښایه. ټیکسټ ډټ کنټینز ورته انتخابو. له هغه نه وروسته اوس ګوره د احمد نوم ورته ولیکئ. موږ وایو د احمد نوم که چیرې بل ځای دلته لیکل شوی په دې سیلونو کې هغه په یو رنګ راته وښیه، په یو فارمټ کې راته وښیه. نو دا بیا د دې لپاره کولی شو کار کو. بل کمانډ په هایلایټس رولز کې اډیټ اوکورینګ په نامه ده. اډیټ اوکورینګ بیا د تاریخ لپاره کولی شو کار کو. اوس مثال په صفحه کې زموږ تاسې د نن ورځې تاریخ ځای پر ځای کوو، کنټرول جمع سیمی کالم داسې ورته انتخاب کو. موږ تاسې دلته د نن ورځې تاریخ په صفحه کې پیسټولی شو. دا که چیرې داسې انتخاب کو، له هغه نه وروسته پر دې نقطه باندې کلیک وکړو او لاندې داسې پسې کش کو نه، دا تاریخ مسلسل تاریخ راته راکوي تر پایه پورې هر څونه تاریخ چې لیکي دغونه تاریخ راته راکوي. اوس راځو په دې کې مثال موږ تاسې کنډیشن فارمټینګ کې یو رول لرو، اډیټ اوکورینګ په نامه ده. داسې ورته انتخاب کو. په دې کې اوس ګوره لیکلي دي یسټرډې. د یسټرډې تاریخ دلته نه لرو نه، که چیرې ورته انتخاب کو ټوډے د نن ورځ تاریخ، موږ وایو په یو فارمټ کې راته وښایه، په دې زرغونه فارمټ کې راته وښایه. او ټومارو د سبا ورځې تاریخ کم تاریخ ده، دا وایي د سبا ورځ تاریخ دا تاریخ ده. او ان د لاست 7 days هغه د تېرې هفتې 7 ورځې راته وښایه. له هغې جملې څخه یې د نن ورځ تاریخ هم راته وښوی. او بل لاست ویک د تېر هفتې تاریخ راته وښایه. د تېر هفتې تاریخ نه لرو. دیس ویک د دې هفتې تاریخ راته وښایه. او نیکسټ ویک د راتلونکي هفتې تاریخ راته وښایه. لاست مونت د تېرې میاشتې تاریخ راته وښایه، هغه نه لرو، دلته هم نه دی اضافه کړی. او دیس مونت د دې میاشتې تاریخ راته وښایه. تر د 2024 د 10 تر 11 پورې دا تاریخ راته ښیي. او بل نیکسټ مونت د راتلونکي میاشتې تاریخ راته وښایه. د راتلونکي میاشتې تاریخ کم تاریخ ده؟ له 2024 د اولې د 11 له اول څخه شروع بیا د 2024 د 11 تر 13 پورې دا تاریخ راته ښیي. یعنی دا کولی شو د تاریخ لپاره کار کو یا کار ځینې واخلو. بل کمانډ په دې کې د ډوپلیکیټ ویلیو په نامه ده. ډوپلیکیټ ویلیو هم د دې لپاره کاریږي. اوس مثال دلته هغه شاګردان موږ وایي راته وښایي چې مساوي نمرې وړي. صحیح ده؟ دا داسې انتخابو دا ټیبل. اوس مثال 4 50 مساوي نمرې کمې نمرې دي، یا مثال 100 عدد مساوي ده، یا دغه رقم احمد په ایکسل پروګرام کې ناتیا وړي دي او کمال په ورډ پروګرام کې ناتیا نمرې وړي دي. صحیح ده؟ دلته به هم ناتیا ورته ولیکو. له هغه نه وروسته دا داسې انتخاب کو. موږ وایو ټول هغه شاګردان راته وښایه چې ډوپلیکیټ ویلیو یو رقم مساوي نمرې وړي. ډوپلیکیټ چې ورته انتخاب کو، اوس ګوره ناتیا عدد او 100 عدد دا ټول ډوپلیکیټ ده، مساوي عدد. او که چیرې انیکیو ورته انتخاب کو، دا بیا د هغه برعکس وظیفه اجرا کوي. هغه عدد راته ښیي یا هغه نمرې راته ښیي چې مساوي نمرې نه وي. او که چیرې ډوپلیکیټ ورته انتخاب کو، دا بیا یو رقم لیکل شوي. دا البته د نمونو لپاره هم کولی شو کار کو. مثال په دې جدول کې موږ وایو هغه نمونه چې تکرارا لیکل شوي یا ډوپلیکیټ 2 وار لیکل شوي هغه راته انتخاب کړه. ډوپلیکیټ ویلیو باندې کلیک کوو. د احمد نوم 2 وار لیکل شوی د 2 وار لیکل شوی ده. کولی شي فارمټ هم د دې ورته چینج کړي یا ورته بدل کړي. بل کمانډ د په دې کې د ټاپ اینډ بټم رولز په نامه ده. د لوړ او ټیټو رولونو په نامه ده. ټاپ اینډ بټم رولز د دې لپاره کاریږي که چیرې غواړي چې مثال په یو جدول کې لوړې نمرې یا ټیټ نمرې په یو فارمټ باندې په یو رنګ باندې وښیي، هغه هم کولی شو. بس مثال دا ټیبل داسې انتخابو. په دې ټیبل کې موږ وایي هغه 10 نفره شاګردان چې لوړې نمرې وړي هغه راته وښیه. خیر خو دلته دا جدول کوچنی جدول ده، د دې لپاره موږ تاسو راځو دا 3 نفره شاګردان ورته ښیو. موږ وایي هغه 3 نفره شاګردان ټاپ نمرې راته وښیه. 98 او سلسل دا 3 سره لوړې نمرې دي. او که چیرې دلته راسو په دې کې ټاپ 10% ورته انتخاب کو. داسې ورته انتخاب کوي. موږ وایو په دې کې د 3 یا د 10 نفرو هغه فیصدي کومه فیصدي ده، هغه لوړه فیصدي. یا مثال د 3 نفرو هغه ټیټه فیصدي څو فیصدي ده نه. که چیرې دا داسې انتخاب کو او دلته راسو په دې کې مثال ټاپ 10% دا ورته کلیک کو. موږ وایي لوړ فیصدي ته کومو شاګردانو ده، لوړ فیصدي دی راته ښیي چې د 2 نفرو ده. مثال دا 100 نمرې چې وړي دي. او که چیرې دلته پر دې ایوریج باندې اپلای کو، اوس مثال په ایوریج کې هم کولی شي دا داسې انتخاب ورته. له هغه نه وروسته دلته چې راسو
په کنډیشن فارمټینګ کې دا کمانډ چې ورته کلیک کړئ دی خپله راته ښیي چې مثال ته د 99% چې ده دا لوړه یا ټاپ فیصدي ده. بل کمانډ ده په دې کې بټم 10 ایټمز هغه شاګردان چې مثال 10 نفره شاګردان راته وښایي سټیټ نمرې وړي نه هغه به داسې انتخاب ورته له هغه نه وروسته بټم 10 ایټمز ته راځو په دې باندې کلیک کوو. خیر خو 10 نفر دا جدول کم جدول ده موږ تاسې به مثال 3 نفر ورته انتخاب کړو 2 نفر به انتخاب کړو یا 4 نفر به انتخاب کړو د 4 نفرو نمرې راته وښایي چې هغو ټیټ نمرې وړي هغه هم په دې شکل باندې کولی شو. بل کمانډ په دې کې بټم 10% دا که چیرې ورته انتخاب کړو موږ وایو په دې جدول کې هغه شاګردان چې ټیټ نمرې وړي 10 نفره یا مثال 15 نفره 3 نفره نه خو دا بیا فیصدي له لحاظه کولی شي. په دې کې یوازې د احمد ټیټه فیصدي ده او بل که چیرې دلته ابو ایوریج ورته انتخاب کړو دا بیا منځنی عدد راته ښیي ایوریج د دوه عددونو منځنی عدد راته ښیي. که چیرې دا داسې انتخاب کړو او دلته راسو ابو ایوریج ورته انتخاب کړو موږ وایي هغه منځنی ایوریج او اوسط نمبر د کومو شاګردانو دي دی راته ښیي چې مثال د 2 نفرو شاګردانو اوسط نمبر یا لوړه فیصدي. او که چیرې دلته راسو بلو ایوریج ورته انتخاب کړو موږ وایي هغه ټیټه اوسط نمبر هغه د کومو شاګردانو دی راته ښیي چې د دې 3 نفرو هغه ټیټ اوسط نمبر. بل کمانډ ډیټا بار دی په ډیټا بار کې بیا کولی شي اوس مثال دا شاګردانو نمرې ټوټل مو ویستې د دې لپاره که چیرې غواړئ په ډیټا بار باندې په یو شکل باندې وښیئ نه په دې رقم دی دا مختلف قسمه بار شته یا رنګونه لري هغه بیا خپل که چیرې دا ورته انتخاب کړو دا بار یا دا رقم بار ورته انتخاب کړو نه هغه بیا خپل ګراف د هر څونه چې نمرې لوړېږي یا ډېرېږي یا ټیټېږي په هغه اندازه باندې هغه بار هم ورسره لوړېږي یا ټیټېږي. بل که چیرې غواړئ چې کلر ورباندې اپلای کړئ اوس مثال دلته راځو په دې کالم باندې چې دا ټوټل هم کې ایستلی ده په دې کې موږ وایي دا نمرې دي د رنګ مطابق راته وښول شي. اوس که چیرې دا رنګ ورته انتخاب کړو په دې شکل باندې هغه نمرې چې ډېرې لوړې وي هغه لپاره زرغون رنګ ورکوي او که چیرې مثال دغسې ټیټې ژیړ رنګ اخلي او که چیرې یو مخ ټیټ هغه لپاره بیا سور رنګ اخلي په اتومات ورته که چیرې دا داسې انتخاب کړو په دې کې بیا ګورو مختلف قسمه رنګونه شته نه دا قسم رنګ ورته انتخابوو یا دا رقم رنګ ورته انتخابوو نه لوړې نمرې چې دي د هغو لپاره زرغون رنګ ورته انتخابېږي او منځنۍ نمرې چې د هغه لپاره ژیړ رنګ انتخابوي او ټیټې نمرې چې د هغه لپاره بیا سور رنګ انتخابېږي ورته دا مختلف قسمه رنګونه ورباندې اپلای کولی شو. بل کمانډ د آیکن سیټس په نامه ده که چیرې غواړئ چې یو قسم آیکن ورباندې اپلای کړي نه ترافیکانو ماماګانو نښې دي دا ورباندې اپلای کوو په دې باندې کلیک کوو هغه لوړې نمرې چې دي هغه په زرغونه لایټ راته ښیي یا منځنۍ نمرې په ژیړ لایټ راته ښیي او ټیټې نمرې بیا په سره لایټ راته ښیي. نو دا بیا هم یو بل قسم آیکنز دي کولی شو ورباندې اپلای کړو یا مثال دا قسم آیکنز ورباندې اپلای کوو هغه لوړې نمرې په ټیک مارک باندې راته ښیي او منځنۍ نمرې ایرر په شکل راته ښیي نه او ټیټ نمرې چې بیا دي هغه بیا د اختاریه په شکل راته ښیي. نو دلته په کنډیشن فارمټینګ کې کولی شو مختلف قسمه شرطونه پر یو سیل باندې یا پر انتخاب سوي ساحه باندې اپلای کړو یا کار ځینې واخلو. نیو رولز کې بیا کولی شي له ځانه څخه یو رول ورته جوړ کړي یو قاعده ورته جوړه کړي. اوس مثال دلته راځو په دې کې فارمټ سیل باندې کلیک کوو دلته ورته لیکو ډارا انکلاسو په دې کې نمبر ورته کلیک کوو نمبر څنګه ورته انتخاب کوي ویلیو موږ وایي هغه شاګردان چې لوړه نمره یې وړي مثال له 100 څخه نه له 180 څخه لوړه نمره چې هر چا وړي نه هغه څه رقم رنګ ورته ورکړه کلر کې بیا کولی شي رنګ ورته انتخاب کړي او دلته یو بل رنګ هم په کولی شي په ګډ کې مثال دا قسم رنګ دی ورسره راشي نه له هغه نه وروسته دا اوکې کوو داسې مو اوکې کوي. اوس ګوره لوړه نمره په دې شکل راته ښیي په دې رنګ راته ښیي یا ټیټه نمره بیا چې له 70 څخه ټیټه یا لوړه نه هغه کولی شي له خپله ځانه څخه یو قسم شرط ورته جوړ کړي او ورباندې اپلای کړي. که غواړي چې دا بیرته دا له دې ساحې څخه دا شرط ایسته کړي کلیر کړي راځو دلته کلیر رولز ته راځو په کلیر رولز کې بیا یو کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز له هغه انتخاب سوي ساحې څخه دا رولز پاکول کلیر رولز فرام انټایر شیټ که چیرې په دې شیټ کې هره ساحه قسم یو شرط اپلای کړی کنډیشن فارمټینګ دا کولی شي له هغې ساحې څخه کلیر کړي یا پاک کړي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس کنډیشن فارمټینګ سبب بیا انشاءالله په فارمټ ټیبل باندې شروع